میم شفق چې کوم دی نو دا د اسلام آباد پښتو ادبي سوسایټۍ یو په بانیانو غړو کې راځي او هغه خدمات چې کوم دي نو د پښتو ادب لپاره د پښتو ثقافت لپاره او پښتو نور عام ولس لپاره زه وایم چې په اسلام آباد په پنډۍ کې چې پښتانه راغونډ شوي دي نو هغه په ادبي حلقو کې دي او په ثقافتي حلقو کې دي دا د پښتو ادبي سوسایټۍ یو کمال دی هغې د دومره ستړي او د دومره دغه چې کوم دی نو د هغې یو تسلسل دی روان دی چې اسلام آباد کې چې کوم دی نو خپله پښتو خپل ادب لپاره خپل ثقافت لپاره چې کوم دی هلې تلې کېږي او زه خپله چې کوم دی نو د پښتو ادبي سوسایټۍ یو غړی یم او یو وخت یو سفر د ادبي سوسایټۍ سره ډېر څه مې زده کړم دغه مشرانو نه لکه میر شفق و غني خټک و هاشم بابر و عبدالجبار حامد صاحب او مت الله قریشي صاحب دا نومونه دي د په پښتو ادب کې دغه شی هغې نه موږ ډېر څه زده کړي دي او پښتو ادب دی زه بنیادي طور سره خپله مصوري کوم زما پینټینګ دغه دی مصوري خو مصوري او شاعري او ادب چې کوم دی دا تړلي څیزونه دي که دا ته مې وباسي نو ما په خیال زما مصوري او زما چې کوم هغه نیمګړی دا یو ذریعه ده چې څوک څنګه مطلب دی چې ذریعه استعمالوي لکه هغه د لفظونو هغه یو ذریعه ده شاعر سره دانشور سره چې کوم دی دغه رنګ مصور چې کوم دی هغه رنګونه دي لیکي دي لکیري دي نو هغه په هغې په ذریعه باندې چې کوم دی دغه رنګ کوم موسیقار دی او که نور هنرمندان دي نو هغې خپلې ذریعه لکه رباب شو نو هغه په هغه هم یو ذریعه ده د ادب دپاره دغه کمیونیکیشن یو ذریعه ده چې کوم دی او زما مصوري اسلام آباد کې کوم زما ایز ا پروفیشنل زما هم دغه دی خو زما زیاته خپل مصوري چې کومه ده زما چې کوم دی خپل چاپېریال ده او خپل چې کوم دی زموږ کلي دي او ثقافتي ټیم چې کوم دی او بیا په اسلام آباد کې چې کوم زموږ د پښتانه دي کوم مزدور دی نو هغه هم ما پینټ کړی دی که کوم هوټل والا دی چابړي والا دی هغه هم ما پینټ کړی دی هغه اغوستون دی د پښتانه چې په اسلام آباد کې دا کېږي هغې په کوم حال په کوم دغه کوم د حال کې دي نو هغه ټول ما پینټ کړي وخت په وخت چې کوم پینټ کړي مې هغه چې کوم بیا زموږ کلیوالا کوم دغه دی که چا ګودر ستایلی دی نو هغه ما پینټ کړی که شاعر ګودر ستایلی دی هغه ما پینټ کړی دی او که شاعر چې کوم دی سین ستایلی دی که غر ستایلی دی نو هغه ما پینټ کړی دی دا چې کومه دستوره کېږي د کتابونو کېږي د در یتیم او میم شفق او د سلیم راز سریزي د دې مخپاڼې ورته ما ډیزاین کړي دي مخپاڼې چې کوم دی د کتابونو ټایټل چې کوم دی ما کړي دي او د شاعر ادیب ته خو چې کوم دی نو ما مطلب دی چې ولنټري دي چې کوم دی نو د کتابونو مخپاڼې جوړې کړي دي خپل زما کوم دغه هغه چې کوم دی د کتابونو ته که هغه په دلته پښتونخوا کې دي او که دلته په اسلام آباد کې دي چا سره رابطه کړې ده چې ویلي چې زما ته د کتاب لپاره مخپاڼه جوړه کړه نو ما انکار نه دی کړی او که وخت مې لرلی دی نو ما ورته خپل چې کوم دی هغه دغه کړي نو دغه زما چې کوم دی د پښتو سره د پښتونولۍ سره د مینې یو اظهار دی چې ما کړی دی